دا اسمانونه او زمکه او د دوی ترمنځ شیان مونږ د لوبو لپاره نه دي پیدا کړي مونږ دا په حق پیدا کړی دي خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي د دوی ټولو د پاتولو لپاره ټاکلی وخت د فیصلې ورځ ده هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم خواخوږي دوست ته هیڅ په درد دوان نشي او نه بل کوم لوري هغو ته څه مرسته ورسیږي پرته له دې چې الله پر چا باندې رحم وکړي هغه برلاس او خورا مهربان دی د زقوم ونه به د ګناهکارانو خوراک وي د تیلو د خیری غوندې په ګیډه کې به داسې ویشيږي لکه خوټېدلې اوبه چې ځوخ وي وبه ویل شي دی ونیسي او پر سوای سره د دوزخ منځ ته راکاږي او پر سر د خوټېدلو اوبو عذاب ورواړوي وڅکه د دې خوان وکنه ته ډیر برلاسه عزتمن سړی دا همغه شی دی چې د هغه پر راتلو کې تاسو شک درلود